بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكاة المصابيح د شرحی په سلسله کې د درسونو دا مبارکه کړی وه او په هغې کې موږ کتاب الجنایز شروع کړی و، د جنازې او د هغې سره تعلق لرونکي مسایل. په هغې کې موږ مسله د بیمار انسان عیادت کول، د دې طریقه په دې څومره اجر میلاویږي او دغه شان په سختو او په بیمارو باندې صبر کول، دا مسله تفصیلا بیان شوې وه. په هغې پسې بیا باب شروع شوی و، باب تمني الموت و ذکره، د مرګ ارمان کول دا څه حکم لري، کله روا دی او کله ناروا، او د مرګ تذکره د دې دپاره چې دا زړونه نرم شي او آخرت موږ ته رایاد شي. دا باب موږ شروع کړی. په دې باب کې موږ یو شپږ حدیثونه موږ ویلو د الله په توفیق سره. اخرنی حدیث دا بیان شوی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه په اوږو باندې لاس کېښو، هغه ته نصیحت وکړو، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، په دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه په لاره تېرېدونکی او یا ناشنا مسافر. عبدالله بن عمر به بیا دا وی چې کله ماښام کې نو د سحر انتظار مه کوه، او چې سحر کې نو د ماښام انتظار مه کوه، او دا روغ صحت د بیمارۍ نه مخکې غنیمت وګڼه، او دا ژوند د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه. د دې حدیث پوره وضاحت او تفصیل شوی. د هغې نه بعد حدیث دی د جابر رضی الله عنه، ويجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 أيام يقول، پیغمبر صلی الله علیه وسلم نے دا خبر اوریدلی و د هغه د مرګ نه 3 ورځې مخکې، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګ ته 3 ورځې پاتې وي چې دا خبره کړې وه، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، په تاسو کې د یو سړی مړ نه شي مګر په داسې حال کې چې په الله باندې ښه ګوماني. رواه مسلم، د حدیث امام مسلم راوړی. په دې حدیث کې ډېرې مسلې دي. بنیادي خو دا مسله دې دپاره راوړې ده ځکه چې د مرګ خبره روانه ده، نو وایي چې مؤمن له همیشه په الله باندې ښه ګومان ساتل پکار دي، بیا خصوصا چې کوم ټیم کې مري په هغه ټیم کې بیا په الله باندې ډیر ښه ګومان ساتل دي، ځکه چې موږ دا مسله مخکې څو پیرې بیان کړې. د حدیث قدسي دی، الله وایي چې په ما باندې څنګه ګومان یو انسان ساتي نو هغه شان ورسره زه کوم. د مؤمن شان دا دی چې دی به په الله باندې ښه ګومان ساتي او یریږي به هم، صرف امیدونه نه دي. لکه مخکې یو حدیث را روان دی، هغې نه دا مسله واضحه کېږي چې یریږي به هم او ښه ګومان به هم ساتي. یریږي به په دې خبره چې یاره ګناهګار یم او داسې نه چې الله مې راونیسي جهنم ته مې وانهچوي، او بل طرف ته به ښه ګمان هم ساتي چې زما رب رحمان او رحیم دی، کریم دی، هغه به ما وبخي، هغه به په ما رحم وکړي، هغه به په ما مهرباني او شفقت وکړي. بنیادی مسله د حدیث کې هغه دا ده چې په الله باندې ښه ګمان ساته، خصوصا د مرګ په وخت کې چې کله یو مسلمان باندې د مرګ سخت راشي او ځنکدن، نو په دغه ټیم کې په الله باندې ښه ګمان چې زه داسې رب پسې روان یم چې هغه په موږ باندې زموږ د میندو نه زیات مین دی، او په داسې رب پسې روان یم چې هغه د هغه نوم رحمان او رحیم دی، د هغه پراخه رحمت دی، او په دې صرف پسې روان یم چې هغه
سل حصې رحمت پیدا کړی دی، یو حصې دنیا ته راکوزه کړی دی او یو کم سل حصې د هغه سره دي. نو په دغه ټیم کې په الله باندې ښه ګمان. دا نه دی چې یو سړی مړ شو او دی جو بس د دنیا د مزو نه لاړ او په قبر کې به یو سختې به یو عذابونه به یې په مخه. داسې بدګماني په الله باندې نه ده پکار. نه ښه ګمان به صحیح دی، یېرېږي به، لکه په دې باندې دلایل شته او بعض روان دي او سلف و صالحینو حال دا چې به یېرېدو د مرګ په وخت کې به هغو په زړونو کې یېره هم وه، خو تر چې له الله نه به ښه امید هم ساتو چې د الله سره ملاقات دی او الله به رحم کوي. مخکې موږ سره حدیث تېر شو دې باب کې چې څوک د الله سره ملاقات خوښوي الله د هغه سره ملاقات خوښوي. د هغې پوره وضاحت وشو چې څنګه یو سړی د الله سره ملاقات خوښوي. حالانکه مرګ خو د ټولو بدي شي، دا تپوس عایشه رضی الله عنها کړی یم، د هغې موږ پوره تفصیلي وضاحت کړی چې څنګه یو سړی مرګ یې بدي شي او د الله سره ملاقات خوښوي. مؤمن د الله ملاقات ته خوشحالیږي او څنګه به نه خوشحالیږي د هغه رب ملاقات ته چې ټول عمر دی د هغه بندګي کړې، د هغه ته سر ټیټ کړی، د هغه ته تندی په ځمکه لګولی، د هغه د اوامرو احترام یې کړی دی، د هغه د وینا مطابق یې ژوند تېر کړی. د حدیث کې بله مسله دا هم د دا یو فایده ده چې جابر رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده قبل موته، د مرګ نه مخکې درې ورځې مخکې، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مرګ راغلی دی. دا د صحابه کرامو عقیده ده، ځکه قبل موته، او موت په عربۍ کې مرګ ته وایي. د هغې نه بعد الفصل الثاني کې حدیث ته ډېر یعنی داسې حدیث دی که نه، زه یم چې نن دا ستاسو دپاره یو هدیه دومره هم پرې زړه خوشحاله شي. معاذ بن جبل رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، ان شئتم انبأتكم ما اول ما يقول الله للمؤمنين يوم القيامه. که ستاسو خوښی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی نو وی زه به تاسو ته هغه اولنۍ خبره وکړم چې الله به یې کوي مؤمنانو ته د قیامت په ورځ. یعنې هغه که ستاسو زړه غواړي زه به درته هغه خبره وکړم چې الله به اولنۍ خبره کوي مؤمنانو ته، څنګه چې مؤمنانو سره ملو شي دا خبره به ورته کوي. وما اول ما یقولون به، او دا به راته ووایم چې مؤمنان به اولنۍ خبره څه کوي. اوس دا خبره څوک نه غواړي چې ویې کړي. وی موږ وایو چې قلنا نعم یا رسول الله، موږ ټولو یا رسول الله ولې نه، دا خو ډېره ناشنا خبره چې دا څه خبره به اولنۍ الله کوي او کومه خبره به اولنۍ د مؤمنان کوي. وإن الله يقول للمؤمنين، او دې حدیث ته غوږ کېږدئ، إن الله يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي. الله مؤمنانو ته وی ستاسو زما سره د ملاوېدو شوق و، زما سره ملاقات خوښ و. فیقولون نعم یا ربنا، نو ګوره اولنۍ خبره به هغوی دا کوي چې او یا الله زموږ ملاقات خوښ و تا سره، زموږ خو د ارمان و امید و شوق و تمه مو وه چې تا سره به ملاقات کوو. فیقول لما، الله ورته ویي ولې، یعنې زما سره د ملاقات شوق ولې و، ولې ستاسو زړه کې دا تمه وه، دا امید و دا مینه، دا محبت د دې ملاقات سره ولې. فیقولون رجونا عفوک و مغفرتک، ویا الله د دې دپاره ځکه چې زموږ امید و، یعنې ستا سره موږ ملاقات ولې خوښو، ځکه چې زموږ دا امید و ستا نه یا الله چې ته به موږ باندې ته به موږ سره د عفو معامله کې او موږ ته به بخښنه کې. ګوره ښه ګمان دی چې یعنې موږ تا سره ملاوېدو یا الله، اوس د الله سره ملاوېدو معمولي خبره خو نه ده، دا خو د یېرې خبره هم ده. یو سړی الله ته مخامخ شي او الله سره حساب کتاب وکړي، خدای خو تباه ده، نو دا خو د یېرې خبره هم ده که نه. نو الله ورته وایي چې تاسو زما سره ملاوېدل څنګه خوښول، یعنې څنګه تاسو زړه کې دا خبره موږ به د الله سره ملاوېږو، دا خوټه خبره. وایي دا د دې د لاسې ځکه چې زموږ دا امید و چې ته به موږ سره د عفو او د کرم او د درګذر معامله کې او موږ ته به بخښنه کې. فیقول، نو الله به ورته څه وایي،
قد وجبت لكم مغفرتي ستاسو د پاره زما بخانه واجب شوی ده زه به ستاسو ګناهونه ټول بخوه. رواه فی شرح السنه دا روایت امام بغوی په شرح السنه کې راوړی دی او ابو نعیم په کتاب الحلیه کې راوړی دی. امام احمد امام طبرانی هم راوړی دې حدیث نه دا واضح شوه چې یو خو مؤمن د الله سره د ملاقات شوق ساتي، یو ته دا مسله راووته، دا بنیادي مسله. دویمه دا خبره ثابته شو چې الله خبرې هم کوي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي، او دا د اهل حقو عقیده ده چې کلام د الله صفت دی، حقیقي کلام دی د الله، او څنګه چې د هغه خوښوي او کوم وخت کې چې خوښوي کوي او څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. داسې خبرې د هغه نه دي لکه څنګه چې مخلوق کوي. دې نه دا خبره هم ثابته شوه چې قیامت په ورځ به ملاقات کېږي د الله سره، الله ته مخامخ کېدلي او دا بندگان به هم د الله سره خبرې کوي. د دې حدیث نه دا مسله راووته، لویه مسله د حدیث نه دا راووته، او دې لپاره هم د حدیث راوړی د الله نه ښه امیدونه ساتل او په الله باندې ښه ګمان. موږ دا مسله بیان کړې ده څو پیرې چې د الله نه صرف یېرېدل دا د خوارجو عقیده ده. خوارج صرف د الله نه یېرېږي او ځکه خوارج دا کارونه کوي، ځکه هغوی دا خلک کافر کوي او مسلمانان وژني او زیاتې کوي او حدودونه وړي په دین کې، غلو کوي. د هغې وجه دغه دی چې هغوی د الله نه ډېر زیات یېرېږي. خوارج ګورې داسې خلک نه دي چې د الله سره یې نه لیکي، نه د ډېرې تقوا د لاسه دوی ګډوډ شوي دي. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي چې تاسو به خپل منځونه د هغوی د منځونو په مخ کې سپک ګڼئ. د صحابه کرامو څه منځونه، دا منځونه به تاسو د هغوی د منځونو په مخ کې سپک ګڼئ، یعنې دومره تقوادار به دومره پرهیزګار به. د خروج عقیده او د خوارجو د نظر په انسان کې هله راځي چې کله دی په تقوا کې د شرعي حدودونه واوړي. نو خوارج د بېدینۍ د لاسه دی نه خارجي کېږي. یعنې که چا دا مطلب وي چې یاره خوارج هغه خلک دي چې دا ګناهګار بېدینه او دنیا پرست او صحیح د لالچ پکې وي. لکه یو نښه د هغوی دا هم ده د خوارجو چې په هغوی کې لالچ د کرسۍ، لالچ د مشرتیا دا پکې څه نه څه، خو دا خبره ده چې هغوی د دې ډېرې یېرې د لاسه دغه درجې ته رسېدلي. نو د هغوی په زړه کې دا خبره نه چې صحیح ده د الله نه خو یېرېده پکار ده، خو الله خو رحمان و رحیم هم دی، صرف یره خو نه ده. او صرف د الله نه امیدونه ساتل د مرجعو عقیده ده. هغوی صرف د الله نه امیدونه ساتي چې الله به موږ بخي او الله غفور رحیم ده. نو دا نن سبا د اکثرو خلکو دغه نظریه ده چې الله غفور رحیم، ته ورته څه وایې الله غفور رحیم. نو د الله نه ښه امید ساته او یېرېږه ترې، او څنګه امید چې د الله نه ساتي دقې شان به درسره کوي. وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اکثروا ذکر هاذم اللذات الموت رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. دې حدیث کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ډېر یادوئ هغه څه چې خوندونه تباه کوي او ختموي. هاذم اللذات هم صحیح دی او هادم اللذات هم صحیح دی. څه شی دی دا؟ الموت. دا ډېر یادوئ. د زړه د نرمېدو لویه لار، الله ته د نږدې کېدو لویه لار، دین ته د نږدې کېدو لویه لار، د ګناهونو نه د بچ کېدو لویه لار هغه د مرګ یادول دي. مرګ یادول د دې دومره فایدې دي که دومره فایدې که اوس په ما خبرې شروع کړي بتوفیق الله سبحانه وتعالی، نو دا د بیان دا وخت به ختم شي خو دغه فایدې به ختمې نه شي. لویې فایدې په دې کې پرتې دي، لویې فایدې چې مرګ څوک رایادوي کمې ګټې دی ترلاسه کوي. یوه لویه ګټه هغه دا ده چې توجه به د الله ته پیدا شي. مرګ را روان دی، د مرګ نه بعد څه دي؟ الله سره ملاقات دی. چې الله سره ملاقات دی هغې دپاره تیاری پکار دی. ټول نه لویه فایده ده.
کم سړی چې مرګ نه یادوي او کم سړی چې جنازو له نه ځي، کم سړی چې مقبرو ته نه ځي، کم سړی چې د مړو ښخولو له نه ځي، د دې سړي زړه سخت شوی په دنیا کې ورننوتی، زړه سخت شوی په دنیا کې ورننوتی. او د زړه د سختېدو یو نښه دا ده چې دا سړی مرګ چېرته نه یادوي، بلکې د ده په دې زړه کې دی چې دا مرګ به په پلاني او په علاني باندې راځي. هغه پلانی به مري او هغه پلانی به مري او پلانی به مري او یاره او دنیا روانه ده، یاره دغه دنیا حال دی. او دا په تعزیتونو کې به ډېرې درنې درنې خبرې کوي، بس مرګ را روان دی او دا حقه لار ده. صرف دا خبرې د په خوله باندې دي، زړه کې دا خبرې د نشته او نه یې زړه ته کوزې کړي دي، نه دی چېرته د مقبرې سره ولاړ دی چې دې قبرونو کې چې کوم د دې خاورو لاندې پراته دي، په دې کې لوی لوی خلک پراته دي، په دې کې هغه خلک هم پراته دي چې هغوی به ځان ته سوي، په دې کې تور هم پروت دی، سپین هم پروت دی، ښایسته، بدرنګه، مالداره، غریب، عربی، عجمې، ټول پکې پراته دي. او زما زه هم دقه دي. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا مزې ختموونکی شی یادوئ، او مزې ختموونکی شی هغه مرګ دی. مزې د دنیا ختموي، د دنیا مزې ختموي، دنیاوي چې کوم خوندونه دي که د دې مرګ سره ختموي. بچو سره ژوند، د بچو نه خون اخیسته مرګ سره ختمي، د ښځې سره ژوند، د ښځې نه مزې اخیسته د مرګ سره ختمي. مال هغه خوند، شهرت، دبدبه، رعب، ښایست، سکون د ژوند، اطمینان، خوبونه او دا نورې چې کومې مزې د دنیا چې هره مزه ده دا مرګ یې داسې ختموي که نه چې تپوس یې وکړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا مرګ ډېر رایادوي. او ځکه د سلف صالحینو دا طریقه وه، صحابه کرامو نه والا وداسې په کته راځه چې د هغوی په مجلس کې اکثرو مجلسونو کې به د مرګ تذکره وه، اکثر مجلسونو کې د مرګ تذکره به د هغوی وه. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله مبارک کې راځي چې کله به د هغه په مجلس کې خبرې داسې ډېرې شوې نو بیا به د مرګ طرف ته اشاره وکړه او په دې باندې به ټول مجلس غلی شو، ټول خلک به په سوچ کې پرېوتو. او چې کله به یې زړونه سخت شو نو یو بل ته به یې دا وي دا مرګ راته لږ رایاد کړه. د مرګ د یادولو سره د انسان زړه نرمېږي. بلکې د بعضو سلفو باره کې راځي چې یو کندې کور کې کنستې وه، کله به یې داسې زړه لږ سخت شو، د هغوی زړونه به کله سختېدو، خو نیکانه خلک وو که معمولي به اخوا دېخوا شو بس یاره وایي زموږ زړه سخت شوی. لکه حنظله رضی الله عنه پیر کور ته ورغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس نه، د خپلو بچو سره یې وخندل، را وخندل، او کور کې د خپلوانو سره. او چې واپس راغی ابوبکر صدیق رضوان سره په لاره میلاو شو. ابوبکر صدیق ورته وایي څنګه؟ وایي نافقه حنظله، حنظله منافق دی. هغه ورته ویل ته څه وایې؟ ته خو نیک سړی یې، ته خو ښه سړی. وایي موږ د پیغمبر سره ناست یو، د جنت او د جهنم او د دین او د آخرت تذکرې کېږي، زموږ ایمانونه په کومه درجه کې. او بیا وایي دې کور ته راشو د خپلو خپلوانو سره او د دې اهل و عیال سره بیا په ګپ شپ او په دې کې مصروف شو. حالانکې دا حلال کار دی او جایز دی او مباح دی، خو دا هم ګوره هغوی ته منافقت ښکاري. زم که د هغوی د دې دور نه یو کس زموږ دې زمانې ته راغی نو چې ګوره زموږ په باره کې به هغه څه وایي. نو بعضو سلفو را نقل دی چې کور کې کنده کنستې وه او چې کله به ورته داسې پته ولګېده چې دا زړه مې لږ سختېږي نو دې کنده کې به پرېوتو چې دا قبر دی زه مړ شوی یم او دې کې پرېوتو. او بیا به په قبر کې دا ووایي رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. یا الله ما واپس که چې زه ښه کار وکړمه او زه نیک عمله شمه او زه نیکیانې وکړمه. نو بیا به یې ځان له جواب ورکړو چې او زه ته واپس شي. نو چې واپس ورووتو دې کندې نه یو قسمه دا سوچ به یې کوو چې ما ته ژوند په دویم پیر بیا میلاو شو او ما له بیا الله موقع راکړه. په دې طریقې سره به هغوی د خپل زړه دا به ژوندی ساتو
او ځکه د هغوی مجلسونه د مرګ د تذکرې نه به خالي نه وو، د قیامت د تذکرې نه به خالي نه وو. قبرونو له به تلو راتلو وخت په وخت په وخت به هغوی په قبرونو باندې تېرېدو را تېرېدو. راشه زمونږ زه درته شرطیه نه وایم، دا زما ګمان نه دی، زه درته یقیني خبره کوم. هم په دې مجلس کې لرې نه ځو، په دې کې داسې ډېر ناست دي چې به کلونو مقبرو ته نه وي تللي، په کلونو مقبرو ته نه وي تللي، او ولاړ به شي یو ورځ. یاده که دا خبره، دې مقبرو ته چې موږ ځو او راځو که نه، یو ورځ به ورته لاړ شو خو راځو به ته بیا نه. او دې کور ته چې ته په مخه وځې او راننوځې که نه، یو ورځ به ته راوځې او بیا به ته واپس لاړ نه شي. که ته دا وایې چې زه مقبرې له اوس نه ځم او ټیم نشته، لاړ به شي، غم یې مه کوه. ځي خو به ورله ځې. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. صرف دومره دی چې د وخت پته نه لګي چې کله به ځي، خو نور دې مقبرې له به لازم ځي، شئت ام ابیت، که غواړې او که نه غواړې، خو ځي به دې قبر له. د هغې نه مخکې چې دې قبر له دې خلک ویسي او بیا واپس راتلی نه شي، لاړ شه، عبرت والا ودرېږه دې قبر ته، سوچ پکې وکړه چې دې ځي له ما څه تیاری کړی، دې ځي له به زه څه وړم، کومه توښه ما سره ده، کوم عمل ما سره دی چې هغه به زه دې قبر له وړم. لاړ شي قبرونو ته ودرېږه، لاړ شي جنازې کوئ. په دې ملک کې خو الحمدلله مقبرې ښه مزېدارې مقبرې، ښه کولاو مقبرې، هر وخت اجازت دی د زیارت، د مړي د ښخولو لپاره لاړ شه. د مسلمان مړی ته ورسره پکې یو بیلچه خاوره ور واچوه، هفته کې یو پیر ځه، هفته کې یو پیر نشي تللی، 2 هفتو کې یو پیر ځه. غټې غټې مقبرې چې دلته کمې دي، هلته لاړ شه، د مازدیګر لمونځ وکړه، ماسپښین لمونځ هلته وکړه، مړی راوړي، خښې کا ورسره، لږ دې مړو دپاره دعاګانې وغواړه، جنازه وکړه. صرف په دې هم کار نه کېږي، مړه چې سهار شي او ماښام شي او دنیا ده او پیسې دي او ریال دی او روپۍ ده او مور ده او پلار دی او ښځه ده او بچي دي، صرف په دې هم کار نه کېږي. آخرت دپاره هم څه کول غواړي. موږ داسې نیکان خلک پېژنو. مخکې به چې کله زه دې دعوت دی میدان ته نه وم راوتی، په هغه وخت کې چې کله موږ سبقونه وي، الحمدلله د هغه وخت نه زما ډېر شوق و دی د مړو ښخولو سره او د مقبرې د تلو سره. دا عرب خلک د دې ډېر اهتمام کوي. نو دې ملګرو به داسې پروګرام جوړ کړو او یو ځای به موږ تلو مازدیګر لمانځل، هفته کې 2 پیرې 3 4 پیرې. بعض ملګري پکې داسې وو، بعض ملګري چې هغوی به هر مازدیګر لمانځه کې هلته وو، هر مازدیګر لمانځه کې. او بعض پکې داسې دي اوس هم لاړ شي دی چې د مقبرې ته ویې به نه لازم هلته 2-3 کسانې دینداره خلک د خلکو سره دا مړي ښخي. دوی ګوره په دې څه تنخواه نه اخلي، د الله رضا دپاره راځي. روزانه ماسپښین لمانځه کې به یې مینې، مازدیګر کې به یې مینې، چې خبر ورته راشي چې یو جنازه دلته راوړي به دا سړی به هلته تېري. او دا په دې عربو کې هم په دې سعودیانو کې دا زموږ خلک چې پسې خبرې کوي عرب داسې او عرب داسې. ته کله تللی اخرنی پیر؟ که زه دا سوال وکړم ته کله تللی اخرنی؟ کلي کې چې کومې جنازې کېږي هغه اکثر د عدل او بدلي، هغه اکثر څه عدل بدلي، هغه خو د عبرت دپاره خو نه وي، هغه ډېر لږي چې عبرت دپاره او د ثواب دپاره چې هغه ډېر لږي، نور اکثر عدل بدلي. زما غله و بیا راځي نو زه ورځم، یا زما غله راغلی او زه ورسره ځم. هلته مقبره کې هم بیا ګپ شپ روان یو چغې چوغار یو مړی چې ښخوي دومره چغې روانې لکه داسې لکه کته لکه بر، او څوک په قبر کښېني او څوک په قبر ودرېږي، چاته موبایل کړنګېږي، او څوک په دغه ټیم کې وایي ده ګوره دا کار کړی و او ده دا غلطي کړې و او دا ګناهونه به یې ډېر کول او دا قیسې به یې ډېرې کول. دا په دغه مقبره کې پسې لیکي. او بیا چې د مقبرې نه راوځي دا سوچ نشته چې یو انسان چې د دوی په منځ کې اوسېدو هغه د دوی نه لاړ. نه دا سوچ نشته. اوس سوچ د میخې او د غوا او د غوایي دی او د دیګونو دی. نو 3 ورځې به دا پروګرام رواني، بیا به په دې پسې خبرې کېږي چې بھئی غوړي پکې ډېر وو، مالګه پکې کمه وه، دیګمار څوک وو، دیګونه ښه پخ شي، وریجې مزېدارې وي، غوښه پکې لږه وه، غوښه ډېره وه.
دا قوم تاله عبرت اخلي د مقبرې نه او د مرګ نه یا یو مسلمان مړ دی د سره غم دی د سره ټول دغه د خپلې غم خادي غم دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګ ډېر یادوي د هغې نه بعد حدیث دی وعن ابن مسعود رضی الله عنه عبدالله ابن مسعود وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان النبي صلی الله علیه وسلم قال ذات یوم لاصحابه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر ملګرو ته دا نصیحت کړه واورئ ګوره استحیوا من الله حق الحیا د الله نه داسې حیا وکئ لکه څنګه چې پکار ده لکه څنګه چې د دې حیا حق دی داسې حیا وکئ د الله نه قالوا انا نستحيي من الله يا نبي الله والحمد لله وی د الله پیغمبر صحابه کرام موږ خو د الله نه حیا کوو معنی دا چې الله راته څه وایي هغه کوو چې د څه نه منع کوي هغې نه منع کېږو موږ خو د الله نه حیا کوو د الله شکر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لیس ذلک دغه نه ویمه ولكن اوس یاده کوي دا خبره چې د الله نه حیا کول څه ته وایي ولكن من استحیا من الله حق الحیا د الله نه حیا کول داسې لکه څنګه چې پکار ده یا که څوک داسې حیا کول غواړي د الله نه لکه څنګه چې پکار ده فلیحفظ الرأس وما وعى نو دی د خپل سر حفاظت وکړي او د سر چې سره ګیر کړي د هغې د حفاظت وکړي سر سره ګیر کړي سترګې ژبه غوږونه دماغ دا ټول هر څه د سر را جمع کړي یو سړی وایي زه غواړم چې د الله نه داسې حیا وکړم لکه څنګه چې پکار ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقه ښایي د سر حفاظت او سر چې سره ګیره کړي دي د سترګو حفاظت په دې باندې چې ته حرامو ته ونه ګورې په دې ژبه باندې چې ته ناروا څه ونه وې هغه څه ونه وې چې الله پرې ناراضه کېږي په دې غوږونو هغه څه ونه اوري چې الله پرې ناراضه کېږي دا د الله نه حیا ده حیا تا ته درایت شي چېرې الله ماته ګوري الله معیني د منافقانو په شان کار به نه کوئ چې یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله چې حیا د خلکو نه کوي او د الله نه نه کوي چې یوازې شي بیا په یو ګناه هم بریک نه لګي او چې د خلکو سره چې ته به وایې چې دا چېرته دویم شیخ الاسلام ابن تیمیه دی داسې پرهیزګار او داسې تقوادار داسې د دین خبرې او داسې اوږدې اوږدې سجدې نه حیا دا ده دینداري دا ده چې ته هر ټیم د الله نه حیا کوې که د خلکو سره یې او که ځان له یې چې الله خو معیني که نه الله خو زما اوري د الله نه حیا کول زه چې کله نه کله د کیمرو ته سوچ کوم دا به یې روډ چې لګېدلي سپیډ د کیمرې یا د دې پټو دا پټې چې به تړې او یا موبایل به نه استعمالوي په دې بعضو دومره رپرپې راشي چې دا کیمره ویني په یو 100 میټره کې ورته بریکونه وایي لکه کیمره مخکې د 100 تر ورو کې وایي چې دې جرمانه راځي څو جرمانه 300 نه شروع کېږي 300 ریاله راغله 500 راغله 1000 ریاله راغله یا اشاره دې ماته کړه 3000 ریاله جرمانه 3000 مړی که خوځي نه مړی که دې اشارې نه اوړي ولې 3000 ریاله دې وایي 3000 ولې د کیمره لګېدلې ده او د هر څه نوټ کېږي دومره یېره د دې کیمرې نه او بدله کې به ورکې څه 300 ریاله 500 3000 ریاله یې که چا نه به ودرولې دنیوي مسایل دي دا خو کېږي ور الله ښه صفا وایي چې ما تاسو باندې ملایک مقرر کړي دي کرام کاتبین د هر څه لیکي زه تاسو وینم زه ستاسو اورم د دې هر څه به حساب کتاب کېږي ذره ذره عمل به تا ته میلاوي او بیا هم د الله نه حیا نشته کیمرې نو څومره یاره ده
ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې یو پیر ما اشاره ماته کړې وه دغه 3 ریاله جرمانه راپسې راغلې وه بیا ما په هغه دغه باندې اعتراض وکړو یعنې حکومت یو دغه ورکړی اختیار ته اعتراض وکړي ما اعتراض وکړو تر دې چې بیا هغه ادارې ته م لاړم که دا ختمه شي کمه شي 3 ریاله لوی شی نو سکرین کې باقاعده هغه کیمره کولاو کړه کوم ځای دا روډ دا دغه کیمرې راواړوله او زما ګاډی پکې وي دا ستا ګاډی دی که نه ما دا دی چې زه داسې واوړېدم اشاره سره شوې وه زما خو دا مطلب و چې زیړه ده زه پکې وځم او سره شوې وه وي دا اوس ورته وګوره ما سره نور څه دا اوس په سره اشاره راغله هسې ما سوچ کوو چې قیامت پورې الله یو سکرین ولګوي چې راته نه دا ته نه دا چې لیږې په زما په نافرمانۍ کې څه وی دې باره کې ما تاسو ته مخکې یو پیر دا خبره ذکر کړې وه ما اوس چې ته دا ټلیفون دا کمپنیانې چې دلته دي دا سو او زین او موبایل یو په نورو ملکونو کې نوري دلته دغه دي ته به دوی پسې ورشي چې ضرورت راشي او بعض شروط دي لکه دپاره په حال اسانه نه ورکوي چې دا شروط پوره وي نو ته د کال 1.5 کال 2 3 4 5 ته پوره ریکارډ راویستی شي تا کوم نمبر ته ټلیفون کړی دی 100 منټې دې خبرې کړي تا ته یې کله کړی 100 منټې خبرې بلکې دا نه خبرې د لم راویستی شي او دا د حکومتونو اکثر کوي چې کله یو سړی رانیسي یا یې پیشه کړي نو هغوی راوباسي دا هر څه سوچ وکړه دې ته چې دا د هغه چا ټکنالوجي ده چې هغه انسانان هم دغه رب پیدا کړي نو دغه رب سره به څنګه ریکارډ پروت وي دا د هغه انسانو ټکنالوجي ده چې هغه رب پیدا کړي دي نو دې انسانانو د هغه رب سره به څنګه ریکارډ پروت وي چې د موبایل یو کمپنۍ تاله 15 کاله 10 کاله 8 کاله مخکې ریکارډ راوباسي خبرې د لم راوباسي چې تاسو دا خبرې کړي دي نو هغه الله سره زموږ استاد څنګه ریکارډ پروت وي حیا د الله نه دا ده چې د سترګو حفاظت وکړي د غوږونو د ژبې وليحفظ البطن وما حوا د الله نه وی حیا کول دا دي چې یو سړی د خېټې حفاظت وکړي او خېټې چې څه راګیر کړي دي او خواوشا کې چې څه دي نو څه دي عورت دی حرامو نه ځان ساتل دا خو د خېټې حفاظت شو زړه دی لاسونه دي شپې دي دا ټول د خېټې نه ګیر چاپېرې دي که د دې حفاظت کول ما تاسو ته بار بار دا خبره کړې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جوامع الکلم دی حدیث کې راځي یعنې غونډې خبرې 2 ټکي بیانوي هر څه پکې راګیروي وایي د سر حفاظت وکړه او سر چې څه راګیر کړي دي او د خېټې حفاظت وکړه او د خېټې ګیر چاپېرې چې څه دي ټوله خبره پکې راغله لنډه دا شو چې ټول بدني حفاظت وکړه خېټې ته به حرام نه اچي خېټې ته به حرام نه اچې چې حرام ورته ورولي دا ورته ته جهنم سکروټې ورولي حلال 1 ریال ګټه 1 روپۍ ګټه خو حلال یې ګټه نن سبا د حرام ډېر شوي دي قیامت علامات مونږ بیانول تفصیلي مونږ بیان کړي دي که تاسو ته یاد یو پکې مونږ دا بیان کړي وه هغه حدیث مونږ بیان کړی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یأتي علی الناس زمان په خلکو باندې به قیامت ته نږدې دي چې زمانه راشي لا یبالي المرء د یو سړي به هېڅ پروا نه وي چې دا مال چې زه ګټم امن حلال ام من حرام دا مال چې زه ګټم دا حلال دی او که حرام دی دا پروا به ختمه شي صرف به مال جمع کول مقصد وي او دا نن سبا هم هغه دور دی بلکل هغه دور دی ډېر لږ خلک دي چې هغوی دې ته سوچ کوي چې زه چې دا کوم مال ګټم دا حلال دی او که حرام دی یعنې صرف ریال او روپۍ جمع کول مقصد دی ډالر جمع کول مقصد دی که حرام کار وکړو که کفیل له دوکه یې ورکړه که ګراک ته دروغ ووي که جعلي کاري وکړو که هر څه وکړو خو چې مال زما د بینک اکاونټ ته او زما د بټوې او زما د جیب ته راشي بس والعیاذ بالله
بیا په دې باندې څه کوي دومره ظالمان دي په دې باندې بیا بچو له رزق کار کوي د کم بچي په وینه کې او په رګونو کې چې حرام مال ګرځي ستا د لاسه دا بچی اکثر چې لوی شي دی بېدینی او د دې مور پلار دپاره په دنیا کې د ذلت سبب ګرځي ګینې وګورئ او نظر وچورلوئ ډېر به داسې وینئ چې حرامې ګټلي دي او بیا په خپلو بچو خورولي دي هغه بچي چې لوی شوي دي په یو کې هم سړیتوب نشته دینداري به پکې نه وي دا پلار ته سر ټکوي ولې یاره وایي دا یې ووایي او داسې وایي په ما یې ګزار وکړو دا یې وکړو دغه یې خو د هغه په وینه کې تا حرام ور اچولي بچي له حلال ګټه نو الله به ساتي چې لوی شي الله به ترې لوی سړی جوړ کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دوه خبرې شوې وليذکر الموت والبلا د دې لپاره حدیث راوړی د الله نه حیا کول دا دي چې ځان ته مرګ رایاد کړي او زړېدل والبلا معنی دا چې یو شی زړېدل زوړ شي زړېدو څه معنی بوډاوالی او مرګ دا ځان ته رایاد کړه ته به همیشه ځوان خو نه یې که نه همیشه به ځوان نه ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون الله وایي چې چاله څومره عمر ډېرو نو دومره به د هډوکي کې کمزوری کوم وایي سوچ پکې نه کوي الله وایي تاسو دا خبره خو محسوسه خبره څومره چې عمر ډېرېږي مسلې ډېرېږي د بدن هغه زور طاقت کمزوری کېږي پلاني ځای مې دړ وکړو پلانی ځای داسې شو ګولۍ یې راوړه او ډاکټر پسې لاړ شي او دا کیسې ورو ورو زیاتېږي اوس د 15 کالو هلک د 14 کالو هلک د ډاکټر سوچ کوي ډاکټر پیژني نجیسیت وایي دا وخت خو په ټولو باندې تېر شوی څه ښایسته وخت که دا که په چاړه دي و د کلمې ته بهر راوتي که نه دا هم داسې په لاس کې نیولې ور راوالي هغې ښه به شي وایي او بیا ورو ورو وخت تېرېږي نو بیا چې معمولي په تشي کې هسې داسې معمولي دړ لاړې یاره په دې تشي مې څه دړ ورته کړی چې دا به څه چلي او ورو ورو مسلې ډېرېږي او بیا د هډوکو دردونه شروع شي او بیا د جوړونو او بیا دا چې د زړه بیماري ده او دا چې ګردې کمزوري شوې او دا ملا یې ټیټه شوه او نظر یې کمزوری شو خبرې واضحه نشي کولی ژبه یې نښلي او ورو ورو رب العالمین د انسان دې مرګ ته تیاری ننکسو فی الخلق دې مرګ ته تیاری ورو 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 بیا پوه ورشي نو دا زړېدل او دا مرګ دا رایادول د الله نه حیا کول دي ښه که زه تاسو نه تپوس کوم چې داسې هم د الله نه حیا کول دي صحیح شو بارک الله فیک یعنی څنګه چې دې ورور ده ووایي چې دا سوچ کول چې یو پیر ختمېدلي او دا جسم به هم ختم شي دا ځواني به هم لاړ شي دا روغ صحت به هم لاړ شي نو څنګه چې بیا مراد صاحب ووایي چې کله دې دا سوچ و نو د الله نه به حیا کوي ځکه چې د هغه سره به میلاویږي هلته ته په مخه دا رایدې که نه چې مرګ او مرګ مرګ او مرګ زړېدل او زړېدل ښه نو چې زوړ شي څه به کېږي وایي چې زوړ شم مړ به شم چې مړ شي نو څه به کېږي وایي الله سره ملاقات کو نو د الله نه ولا حیا ورځي نو نه به کوي هغه څه چې کوم څه نه الله منع کړی دی او کوي به هغه څه چې رسو ته الله ویلي دي د پیغمبر د نصیحتونه الله اکبر بعض خلک راولګي منع نه دی واسې بعض خلک راولګي وایي د حکمت خبرې کله به وایي افلاطون دا خبره کړې ده او کله به وایي د چاینا یو متل دی او کله به وایي پلاني انګریز جونک مار او ډانک مار او هغه به وایي دا متل وي او هغه به داسې وي راشي د حکمت خبرې خو موږ سره ډېر شی پرتې دي زموږ سره خو داسې خبرې پرتې دي چې په وضاحت به یې ستړی شي دومره حکمتونه پکې دي
ها څو خبرې شوې نه درې کمې د سر او سر چې سره ګیر کړي د هغې حفاظت خېټې او خېټې چې څه ګیر چاپېره دي هغې حفاظت مرګ رعایت کو زړېدل درې شو که نه څلورم والا ومن اراد الآخرة ترك زینة الدنیا او څوک چې آخرت غواړي د دنیا ښایست به پرېږدي دلته اوس یو سړی ما ته دا ویلی چې د دنیا ښایست موږ څنګه پرېږدو د دنیا ښایست څوک پرېښودی شي وخت خو پسې موږ ټول خراب کړو ته پسې خرابې که نه موږ ټول پسې وخت خراب کړو د دنیا ښایست څوک پرېښودی شي زین للناس حب الشهوات الله کوي دا د خلکو ته دنیا ښایسته شوې دا خو طبیعي خبره ده خو بلکل یې سړی پرېښودی شي سوال ده د دې یو جواب دی خو ډېر ژور جواب دی هغه دا دی امام ابن القیم رحمه الله وی دنیا چې د لاس کې نقصان نه درکوي خو چې دنیا زړه ته کوشي بیا نقصان ورکوي معنی دلته دا د دنیا د پرېښودو چې د زړه نه ورسره محبت پرېږده دنیا خو نشي پرېښودی که نه پرېښودی شي نشي دا خو د صوفیانو دین دی تجارت به کې مزدوري به کې کار به کې منډې به وې بچي به دي د هغو سره به دې محبت وي راشه درشه کور دی میلمه دی غم دی ښادي ده دا خو دنیا مسلې دي دا خو دنیا ښایست دی دا خو څوک پرېښودی نه شي د پرېښودو معنی دا ده چې کوې خو دې زړه ته یې مه کوزوه داسې نه چې زړه ته یې کوز کړي او غالبه شي په دیندارۍ باندې او غالبه شي په هغه محبت باندې کوم محبت چې ته د الله سره کې نو دنیا دې ورغوي کې ساته خو که دې ورغوي نه دې دیزې ته راوسته بیا دې ګډ وډ کوي یا داسې والا بعض علما دا وایي د دنیا مثال داسې دی چې دریاب دی او ته په کشتۍ سورې روانې پکې نو په دې دنیا باندې ته ټیم پاس کا ته چې په دې کشتۍ کې سورې او په دې اوبو له پاس روانې نو خو خپل منزل ته ځان رسې که اوس څوک په دغه ځای کې ودرېږي او په دې کشتۍ کې سورې وکړي چې زه دا اوبه دننه راولم او ځان له به تسکم او څه خیال دی ډوب به شي نو په دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه ته چې په اوبو باندې په کشتۍ کې سورې اوبه کشتۍ ته رانولې کشتۍ په اوبو له پاسه ساته خو اوبه به په کشتۍ نه له پاسه کړې ځکه که اوبه دې په کشتۍ له پاسه کړې بیا غرق کېږي دا دنیا به په ځان نه له پاسه کړې او ځکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله بیان کې وایي په دې دنیا باندې سور شه ځکه که دنیا د باندې سوره شوه نو بیا به هر څه تباه شي دنیا باندې سور شه څه معنی کنټرول کې ساته که دنیا د باندې سوره شو دنیا په کنټرول کې کړي بیا لارې ختم شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب دا دی چې څوک آخرت غواړي د دنیا ښایست به پرېږدي د زړه نه محبت او جوور محبت او زړه ته کوزول او په هغه محبت به نه زوروری کوم محبت چې ته د الله او د دین سره کې فمن فعل ذلك چا چې دا څلور کارونه وکړو فقد استحیا من الله حق الحیا چا چې دا څلور کارونه وکړو نو ده د الله نه حیا وکړه داسې حیا لکه څنګه حیا چې د الله نه پکار ده دا څلور کارونه وکړي امام احمد امام ترمذي دا حدیث راوړی دی وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عبد الله بن عمرو وی
قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کړې ده تحفة المؤمن الموت د مؤمن د پاره مرګ یو تحفه ده دا روایت امام بیهقي په شعب الایمان کتاب کې راوړی شعب الایمان کې مرګ څنګه تحفه ده د مؤمن د پاره ارجعي یو جواب دا شو بل بل جواب دا مبارزه ملاوي شي ټول جوابونه صحیح دي مرګ تحفه ده د مؤمن دپاره د الله سره ملاقات ښایسته ژوند جنتونه نعمتونه سکون د دنیا د غمونو نه راحته دمه کېدل ټول تحفه ده د مؤمن دپاره خو د هغه سړي دپاره چې هغه آخرت له څه کړي دینداري کړي د هغه دپاره تحفه ده دا روایت امام بیهقي راوړی او سندن کمزوری دی خو دا خبره د نورو حدیثونو نه ثابته ده چې هغې کې بعض موږ سره تېر شوي دي وعن بريدة رضي الله عنه بريدة وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کړې ده المؤمن يموت بعرق الجبين مؤمن مرید تندید خولې سره دا حدیث امام ترمذي امام نسائی امام ابن ماجه راوړی مؤمن مري د تندید خولې سره د دې څه معنی ده نو علماوی په شرح کې بعض خبرې بیان کړي دي یوه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب وی دا دی چې په مؤمن باندې د ځنکدن سخته ډېره وي نو کله چې په سړي باندې سخته ډېره شي نو په تندي باندې خوله راځي کله چې په سړي باندې سخته ډېره شي په تندي خوله راځي نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده مؤمن باندې د مرګ سخته ډېرې مخکې موږ سره حدیثونه تیر شو عایشه رضی الله عنها وایي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې د مرګ کومه سخته راغلې ده دا نه په چا راغلې ده او نه به راشي نو مؤمن باندې کله د مرګ سخته دومره زیاته شي چې په تندي باندې خوله راشي بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده یو معنی دا ده چې د ښه خاتمې یوه نښه دا ده لازم نه ده چې دا خبره یاده کړئ لازم نه ده چې خو یوه نښه یې ده ځکه چې د ښې خاتمې ډېرې نښې دي یوه پکې دا ده نو داسې نه د بعضو مؤمنانو مسلمانانو کې دا مسئله چې ته ورته وایي چې د ښه خاتمې دا نښه ده که دا نښه بیا په چا کې ونه لیده بیا په ده فتوا ورکوي دی په بد مرګ مړ دی لکه اوس د ښې خاتمې یوه نښه دا ده چې سړی په آخري وخت کې څه ووایي لا اله الا الله خو که چا ونه وي جهنمي دی څنګه الله اعلم داسې هم کیدی شي چې ښه دینداره سړی جنتي سړی مړ شي او آخري وخت کې لا اله الا الله ونه وایي کیدی شي که نه شي کیدی شي نو دا مطلب به چېرته هم د یو عالم د خبرې نه نالي چېرې د ښې خاتمې دا نښه ده بس چې دا په چا کې نه وي دی به جهنمي او بس دی بېدینه مړ شو بعض علما وایي د دې مطلب دا دی چې مؤمن چې مري نو د ښې خاتمې یوه نښه دا ده چې الله یې کله ناکله د بعضو خلکو دپاره راښکاره کړي او هغه دا چې د ده په تندي باندې خوله راځي که سخته پې نه وي د مرګ او ځنکدنې ډېر سخت هم نه وي خو بیا هم په دې تندي باندې خوله راځي او دا د ښه خاتمې یوه نښه ده د ښه خاتمې یوه نښه دا ده چې په تندي باندې خوله راشي زما په دې باندې تفصیلي بیان دی دوه بیانونه ما مخکې کړي دي ښه خاتمه څه ته وایي یو انسان ته څنګه میلاویدی شي
او د هغې نښې څه دي هغه بیانونه اوري دو بیانونه دي تفصیلي پکې ما دا نښې او د هر څه ذکر کړي دي بعض علماء ډېر ناشنا مطلب ذکر کړی وی المؤمن يموت بعرق الجبین معنی دا ده چې مؤمن د مرګ پوری عمل او مهنت کوي دلته د تندي د خولې نه مراد مهنت دی لکه بعض خلک وایي که نه وي چې د فلاني وي دا دومره مال ګټلی دا وي د تندي نه یې خوله تلې ده وایي لازم دی چې خوله به دې تلي نو څه معنی تندي محنت یې ډېر کړی او دا ښکلی مطلب دی یعنی مؤمن د مرګ پورې محنت کوي دا د حدیث مطلب دی دا درېونه خبرې پکې دننه راځي مؤمن دپاره وقفه نشتی یا لکه صوفیان چې وایي په دین کې یو درجه ده چې هغې ته وایي الیقین وایي چې دې ته ورسېد نو بیا قیصه ختمه شوه بس اوس وي دی مکلف نه دی دی که د الله بندګي نه کوي څه خبره نه ده ځکه دا ټکي که تاسو اورېدلی د عوام خو پې نه پوهېږي دا بعض خبرې ډېرې خطرناکې دي د عوام خپل منځ کې هم وایي خو پوهېږي پې نه پلانې وایي رسېدلی دا ټکي د صوفیان چې وایي رسېدلی دی معنی دا ده رسېدلی یعنی دی داسې درجې ته رسېدلی دی که دی عبادت نه کوي څه خبره نه ده حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته وایي چې المؤمن یموت بعرق الجبین مؤمن خو د مرګ پورې محنت کوي دا حدیث ولې دلته راوړو نو دغې دپاره یې راوړو د مرګ تذکره پکې هم راغله مرګ پکې رایاد شو دویمه دا خبره پکې هم واضحه شوه چې د مرګ سختې ډېرې دي درېیمه دا چې د مرګ پورې به محنت کوي د هغې نه بعد روایت ته وعن عبید الله بن خالد رضی الله عنه عبید الله بن خالد وایي د مشکات په اکثرو نسخو کې دا عبید الله بن خالد راغلی خو صحیح دا دی دا عبید بن خالد دی عبید بن خالد السلمی رضی الله عنه هغه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده موت الفجاءه اخذة الاسف اچانک مرګ دا د غضب رانیوی دی دا روایت امام ابو داود راوړی دی امام بیهقي هم راوړی او امام رزین رحمه الله په خپل کتاب کې راوړی اچانک مرګ رانیوی د څه دي د غضب دی دا مسله مې مخکې بیان کړی و موږ څنګه ذکر کړی و مؤمن دپاره رحمت دی او د مجرم فاسق جهنمی کافر دپاره د غضب رانیوی دی نو دې حدیث کې خو عامه خبره شوې ده نو په یو روایت کې داسې دي چې اخذة الاسف للکافر ورحمة للمؤمن د مؤمن دپاره رحمت دی د کافر دپاره د غضب رانیوی دی دا فیصله به نه کې بعض خلک وایي دینداره سړی وي دا زنکدنې وي دومره اسانه نو معنی دا شو چې په چا باندې زنکدن سخت شو نو دا څه دی دا بېدین دی توب به وایي چې ګوره څه ګناهونه به کړي وي زنکدن یې سم سخت دا فیصله به په دې نه کوي چې زنکدن سخت دی او دغه دا زموږ د خلکو څه تلی لګولې ده باندې چې څه یې ووایي جنازې وي ډېره سپکه وه کله داسې ووایي جنازه څه وه سپکه ووایي ښه سړی توبه الله وایي جنازې نه چې راشي توبه الله وایي دا خبرې خو کول نه دي په کار خو جنازې داسې وه لکه ګټه چا اوچته ویلی نه شو چې ده به وایي څومره ګناهونه کړي چې سړی د بدن نه غټي خو درنه به وي نو څه سپکه به بل چې سړی مړ شي چې 50 کیلو وزن یو مړ شي که نه نو ته به وایي چې 100 کیلو وزن اوچتی دا روح نه دی په دې بدن کې دننه دا یو ناشنا مخلوق الله پیدا کړی ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي روح څه ته وایي الله یې نور وضاحت هم نه دی کړی بس دومره ورته ووایي چې به د الله سره راز دی چې روح څه شی د اوسه پورې دا
د ساینسدانان او د ډاکټران او د علماو په دې خبره کې چې دا روح څه شی دی و دې حقیقت ته نه دي رسېدلي څه ناشنا شی الله پیدا کړی چې دې بدن کې دا بدن څخه کېږي نه دې ته اوس وګوره ته همدغه بدن چې دا روح ته وځي څخه کېږي چې دې بدن کې دا روحي دا بدن سپکي او چې دا روح ته وځي دا بدن دروند شي نو څه ناشنا مخلوق هغه رب پیدا کړی نو مړی دروني نه اوس چې دروند شو نو دروند شو اوس یو دینداره سړی به یو تا به راغستی او به دروني بیا به خلکو ته څه وایي چې یاره چې ګوره څه ګناهونه یې کړي سم درونو او یو بېدینه دې راغستی او جنازې څه ده سپکه ده خلکو ته به وایي چې یاره دیندار او ځکه جنازې سپکه وه دا فیصله ته په کوم دلیل کې مؤمن دپاره په سخت مرګ کې هم خیر دی په اسان کې هم خیر دی څنګه په سخت کې الله ده ته د ګناهونه معاف کوي مخکې موږ سره حدیثونه تېر شو کتاب الجنایز کې ډېر حدیثونه موږ بیان کړي ډېر الله یې داسې صفا کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله سره ملاقات وکړي وما علیه من خطیئه یو ګناه پې هم نه وي نو دا مرګ وله ښه شو که ښه نه شو دا سخت مرګ ښه شو ګناهونه یې نشتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس وګوره ګناهونه یې نه وو نو په هغه باندې ولې مرګ څه وو درجات یې اوچتېدو نو کله یو مؤمن درجې پې اوچتې شي اسان مرګ هم رحمت دی سخته پې ډېر رانله نو په هر حال کې د مؤمن دپاره خیر دی او چې بېدینه باندې او کافر باندې مجرم باندې اچانک مرګ راغی د ده لپاره د غضب رانیولي ولې د توبې توفیق میلاو نه شو الله ورته غضب کړي دی एकदम یې راونیو چې توبه ونه باسي الله دې زموږ ټولو آخرې خاتمې په ایمان کې او الله دې موږ ته مرګ په هغه وخت کې نصیب کړي چې کله الله زموږ نه راځي وعن انس رضي الله عنه انس بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو ځوان باندې ورننوتو هغه د مرګ په حالات کې و زنکدنی و فقال کیف تجدک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل څنګه یې حالات دې څنګه دي دا زنکدن کې دا ځوان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل حالات دې څنګه دي کیفیت دې څه دی زړه کې دې څه دي څه ناشنا مؤمنان و هغوی وی ارجو الله یا رسول الله و انی اخاف ذنوبی ای د الله پیغمبر وی د الله نه مې ښه امیدونه دي او په ګناهونو یېرېږم زنکدن کې وی د الله نه مې امید وم ښه امید دی خو یېرېږم تیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف وی په داسې مقام کې چې د کم بنده په زړه کې هم دا دوه خبرې راغلې د الله نه امید او یره د ګناهونو چېرې جهنم ته به لاړ شم چې دا دوه خبرې دې په دې ځای کې زړه ته راغلې نو د څه امید چې ساتي هغه به د الله درکړي او د څه نه چې یېرېږي د هغې نه به د الله بچ کړي دا مسله مخکې موږ سره تېره شو الله باندې ښه ګمان د ګناهونو نه یاره دا حدیث امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی الفصل الثالث کې حدیث دی عن جابر رضی الله عنه جابر رضی الله عنه وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تمنوا الموت د مرګ ارمان مه کوئ تېر شوي درس کې ما دا مسله واضحه کړې وه د مرګ ارمان مه کوئ کله جایز دی ایمان ته خطره فتنې ډېري او د دین د حفاظت دپاره او دویم که هغه دوا وکړي معلقه چې یا الله که زما په ژوند کې خیري نو ژوند راکړه که مرګ کې مې خیري مرګ راکړه دغه شان د شهادت ارمان کول د الله په لار کې دا خبرې مستثنا دي دا د دې مسلې نه وتېري بهر ته خو ولې د مرګ ارمان مه کوئ فإن هول المطلع شدید پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د مرګ ارمان مه کوئ ګورې د مرګ ډېر لوی هیبت دی وی د مرګ هیبت
ډېر زیات دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخته یې ډېره ده دا خو داسې د یو نیم سړی یاره چې مرګ راغلی مرګ راغلی لیدلی یې نه دی موږ یو کس لیدلی و هغه ځان پانسي کړی و څه مسله به ورته وه ځان یې پانسي کړی و موږ ورغلو ځان ته یې څه میز څه شی ایښودی او بره بیا ځان ځوړند کړی و نو بیا چې موږ کتو را کتو نو دې حملې کړې ده په دې دیوال خوا ته ورته نږدې دیوال دی که نه دیوال خو سړی را ټینګولی خو نه شي په دې دیوال یې حمله کړې ده خو داسې حمله یې پې کړې ده چې د هغه نوکونو هغه نښې پکې پرتې وي په دیوال کې چې د نوکونو نښې پرتې که نه دا به هم څه زور وي او څه حمله وي دقه شان پکې د نښې پرتې وي داسې نو دا اوس دا خو دا مطلب و چې پړی مرۍ ته واچوه کیسه به ختمه شي دا سا په دې بدن کې دومره وخت تېر کړی دا چې وځي دا ډېر به مشکل وځي د دې ډېر لویه سخت ځکه یو روایت کې داسې هم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د مرګ داسې سخت دی لکه یو سړی چې 300 ګزاره په توره وایي 300 ګزاره په توره دا خو ته نه محسوسوې خو چا باندې چې راغلي هغه ته پته وي او اکثر یې هغه بیانولی نه شي ځکه چې باید تکلیف دومره وي هغه غریب په ټیم کې څه خبرې کولی شي خیال هم کړی دی ځنکدن چې بچی دی بس چې خوار خوار سړي ته ګوري څه ویلی نه شي هېڅ نه شي ویلی ځکه چې او که چا څوک پکې خبرې هم کړي چې لږې ډېرې خبرې کوي ډېرې څوک نه شي کولی او دا هم د ډېر لوی یعنی قسمت او د حوصلې او د دې خاوند به یي چې له دغه ټیم کې څه نه څه طاقت ورسره میلاو چې خبره وکړي په دومره سختو کې چې بدن نه ساه وځي خبرې کول ډېر ګران دي نو اکثر داسې چې به سړي ته ګوري را ګوري او څه ویلی نه شي خو زه تا ته دا وایم دا یو نصیحت زما تاسو ته زړه نه دی دا خبره به یاده کړي په هغه ټیم کې به ستا څه ارمان وي چې کله ته دې دنیا ته اخرني نظر باندې ګوري لکه اوس ستا بچي او ښځه ناست دي او چغې وایي ډاکټر راولئ یو راولئ او بل راولئ او ته ورته داسې اخري دا مړې سترګې راواړه وګورې ورته او درته پته وي چې روان یم دنیا نه ستا به څه ارمان وي چې لږ نور پاتې شوی مزدوري دې کړی لږ نور پاتې شوی پیسې مې ډېرې جمع کړی دا بچي ښځه مور پلار تا ته مخامخ نه شي او ستا دپاره څه نه شي کولی ستا به څه ارمان وي دغه ټیم کې نو چې هغه ټیم کې دې کوم ارمان وي اوس ته الله مقدر کړی دی بیا په هغه ټیم کې ګوره ارمانونه کار نه کوي ارمانونه په هغه ټیم کې کار نه کوي په هغه ټیم کې بیا صرف څه چې دې کړي دي هغه په کار راځي څه چې دې کړي دي هغه په کار راځي او دا ملک الموت او دا نورو ملایک چې ورسره راځي دا په خپلو سترګو به موته وینو هغه به ناشنا منظري چې کله موته دا ملک الموت وینو د نورو ته نه ښکاري الله وایي که نه وظن انه الفراق خلک خو خوا او شا کې چغې وایي چې یو دمګر راولئ ډاکټر راولئ خو ده ته پته وي چې دا وخت د جدا کېدو دی لکه چې هلته د ملایک لیدلي ما ته یو ملګري خبره کوله عالم دی پاکستان کې وایي زما د مور زنکدن زه ورسره خوا کې ناست وم ما تلقین د کلمې او د ښه ګمان په الله باندې دا مې ورته کوو وایي ما ته وایي چې زوی دغه دې ولاړ دي دغه شان یې ما ته وایي چې دغه دې ولاړ دي نو هغه به څه ناشنا وښیي چې کله موږ دا ملک الموت په خپلو سترګو وینو او موږ ته پته ولګي چې نور هر څه ختم شو بیا څه نشتي واپسي دنیا ته بیا نشتي هغه ټیم کې چې څه ارمان کوي هغه دلته اوس هغه عمل وکړه وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله عز وجل الإنابة او دیو بنده خوشبختی دا ده چې الله وله اوږد عمر ورکي او انابت وله ورکي انابت څه معنی الله ته واپسي ښه دا مسله مونږ سره مخکې تېره شوې ده ښه تفصیلي خبره به مونږ کړې ده چې اوږد ژوند کله ښه دی لنډ ژوند کله ښه دی د چا دپاره ښه دی چا دپاره نه ښه د هغې دپاره تېر شوي درسونه واورئ
دا روایت امام احمد راوړی دی او سندن کمزوری دی. وعن ابي امامه رضي الله عنه ابو امامه وی جلسنا مع النبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کېناستو فذكرنا ورققنا وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته نصیحت وکړو او دا زړونه یې راله نرم کړو دا زړونه یې وایي زموږ نرم کړو د نصیحتونه وعظونه هم دې دپاره چې زړونه ورسره څه شي زړونه نرم شي. فبكى سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه نو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه په ژړا شو زړه یې دومره نرم شو چې فاکثر البکا سم په ژړا شو سم یې وژړل وي یا لیتني متو یا الله چې ارمان چې زه مړ وی ارمان چې زه مړ وی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یا سعد اعندي تتمنى الموت زما په خوا کې څه د مرګ ارمان کې فردد ذلك 3 مرات درې پیرې ده وي د دې څه مطلب دی چې زما په خوا کې د مرګ ارمان کې دا جواب ده بارک الله فیک یعنی ما تاسو منع کړي چې د مرګ ارمان مه کوئ ته زما په خوا کې بیا هم لګئ د مرګ ارمان کې. یا سعد ان كنت خلقت للجنه که ته د جنت دپاره الله پیدا کړی که نه او په تقدیر کې دی جنتي فما طال عمرك وحسن من عملك فهو خير لك نو بیا ستا د اوږد ژوند او دا ښایسته عمل ستا دپاره خیر دی مرګ مه غواړه د حدیث امام احمد راوړی د دې نو دا مسله ثابته شوه چې د مؤمن دپاره په اوږد ژوند کې خیر دی ځکه چې ژوند به اوږد شي نو څه به وکړي نیک اعمال به وکړي الله ته به واپس شي د الله بندګي به وکړي په دې باندې به اکتفا وکړو. په دې باب کې یو حدیث پاتې شو او واضح حدیث ته دا به انشاءالله روان درس ته پرېږدو د هغې نه بعد به بیا یو ډېر اهم باب شروع کېږي بابو ما یقال عند من حضره الموت چې ته د یو سړي په خوا کې ناست او په ده مرګ راشي نو ته به څه کوې او څه به وې ته د یو سړي په خوا کې ناست او په هغه مرګ راغی نو څه به کوې څه به نه وې او څه به وې دا به یې زده کړي د دین چې دې زده کړو د هر څه نه به خبر شي او حوصله به دې برابري په هر ځای کې به تکړه د بېدینه خلک دوی ګوره داسې موقعو کې ټینګېدی هم نه شي او که چېرته ټینګ شي نو خبرې هم ټولې صحیح ګډې وډې خبرې کوي ټول کارونه یې ټول ګډوډي. ما ته یاد دي وړوکوالی خبره ده مونږ کلي ته تلي وو هلته یو کس بیمار و ګاونډیانو کې او زمونږ والده دې الله وبخي هغه هم هلته ورغلي وو نو په هغه زنانه باندې ډېره سخته وزن کدن په او خوا کې ورسره یو زوی ناست دی نو هغه بار کسانو ته چغې وي کټونه مټونه او د یو شي او بل شي بندوبست کوي دی به اوس ناست دی که نه نو هغه غریب باندې څه سخته د دنیا روانه ته غم د کټونو وړی غم د دیګونو وړی تباه و برباد دي شي دا دیګونه دې دیګونو زموږ د هر څه تباه کړي دي دیګ او دیګ کټ او کټ صرف شوبازي چې خلک وایي چې بس په مور مینو په پلار مینو پښتو دې ټکو موږ تباه و برباد کړو. قیمتي انسان مور ستا د ژوند نه روانه ده په هغې ځنې کدن دی او ته تپوس کوي د دغه شتي که نه ده کټونه شتي او که نه نو کله چې د بېدینه انسان او کمزوري انسان سره کښېني هغه به یې دا خبرې کوي او د یو بل کس قسم موږ ته معلومه ده خو موږ ته لږ خپل هم دی زموږ نږدې دی د هغه په ښځه باندې او زه کلي کوم د هغه په ښځه باندې د زړه دا بیماري ده نو اپریشنونه یې د زړه کړي ډېر نو تکلیف په ډېر شی و تکلیف په ډېر انتهایي ډېر شی و بس دا شونډې تک کشنې او بس لکه زنکدن چې هغه مړه نه شوه پای کې زه هم تللی وم دا بچو ما ته وایي چې پلانې بیماره ده او ډېره سخته ده ته راشي بس زه هم ورغلم نو اوس هغه خاوند یې څه کوي بچو ته وایي چې سلیپر کوم ځای کې دی سلیپر هم وړی قبر کې سلیپر یې ښودو
وایي سړی پر تیار دي او که نه دلته دې زنانه ته وګوره په هغې دې سختي ته وګوره هغې ته حوصله ورکول غواړي هغې ته ډاډګیرنه هغې ته ښایسته خبرې کول غواړي دغه هم د څه وړی سلیپر کوم ځای کې ده او څنګه دی او تیار دی او که نه دی تیار نو ما اوس دته څه وي نو چې کله دینداره وي دا ټولې خبرې ګوره د دیندارۍ سره په سړي کې راځي او دین د پکې و او په دین قرآن او حدیث باندې پوه وي که نه خلک به دې بوځي خپلو مسلو له وي به چې دا ډېر پوه سړی دی ډېر حوصلې والا سړی دی ډېر په دین پوه سړی دی راولی دی به دا مسله حل کړي دی به دې جرګه کې کیني دی به دې زنکدن ته کیني دی به دې بیمار ته کیني هر ځای کې به درونې په دین کې ډېر عزت پروت دی الله دې به موږ ټول پوه کړي او الله دې به موږ عزتمن کړي انشاءالله روان درس کې به دغه خبره بیانو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې الله دې زموږ د ټولو آخري خاتمې په ایمان سره کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين